بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د میز اهل سنت والجماعت د عقیده سلسله دو انشاءالله جاری وي. عقیده نمبر 10 حی لا يموت قیوم لا ینام. الله تعالی ژوندی دی، په ده باندې کله هم مرګ نه رسي، او الله تعالی قایم دی او دی همیشه قایم دی او نور خلق ها سمبولوي. لا ینام په الله تعالی باندې کله خوب نرسي. نو په قرآن کریم کې آیت الکرسی کې الله تعالی فرمایي الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اول الله تعالی حی وروړ، بیا یې پانا بعد قیوم او داسې لا تأخذه سنة ولا نوم دا وروړ. نو د دغې نه دا معلومه شوله چې د حیون د پوره لا یموت دا ضروري دی او د قیوم د پوره لا ینام دا ضروری دی. ځکه چې وود سړی دغه ژوندی وي او دا مړ نه وي، خو د وده سړي کیفیت او حالت داسې وي چې دی خپل ځون هم نشي سمبولولی او دی نور خلک هم نشي سمبولولی. دغې د وجې نه یې په عقیده کې دا بیان کړي دي چې حی لا یموت او قیوم لا ینام. د قیوم د پوره لا ینام دا ضروری دی. او که کیم کس وودیږي او بیا هغه وودیږي خوب کو، بیا هغه سړی کله هم قیوم نشي کېدلی. نو د دغې د وجې نه قیوم دپاره دا ضروري ده چې د سړی ولا ینام وي. نو چې کله میږه د نبي علیه صلات وسلام دپاره صفت حیات ثابتوي الانبیاء احیاء، بیا په دغه ځای کې چې په میږ باندې کیم نور شبهات خلقو، د هغې شبهات نه یوه شبهه دا ده چې صفت حیات دا د الله تعالی د پوره خاص دی، او توس د حیات صفت دا د نبی علیه صلات وسلام سره خاص که، او دا توس په صفت حیات کې نبی علیه صلات وسلام د الله تعالی سره شریک که، او دا شرک فی صفات دی چې دا بالکل ناجایز دی. نو استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومند حفظه الله یغه دا بیان کړی دی چې مو د یوه کس نه پوښتنه وکړله چې ته دغه کسی او الله تعالی هم کسی، نو الله تعالی هم بصیر شو او ته هم بصیر شولې، نو ته په صفت بصارت کې د الله تعالی سره شریک شولې. نو د دغه شرک نه د بچ کولو دپاره دا ضروري ده چې د تو سترګې روبوسي او تو بیا موحد شمیرل کېږي. د دغه نه دا پته ولګي چې ته مخلوق یې، انسان یې، خالق نه یې، الله تعالی نه یې. او داسې الله تعالی وروي او ته هم وروي، او ته بیا داسې د الله تعالی سره په صفت سماعت کې شریک شولې. نو د دغه شرک نه بچ کولو دپاره دا ضروري ده چې د تو غوږي نه در کټ که. بیا ځکه چې تو بیا موحد شمیرل کېږي، د دغه نو دا پته ولګي چې ته مخلوق یې، انسان یې، خالق نه یې، الله تعالی نه یې. بیا دا ورته وویل چې زه ور ومه، د دغې معنا بله ده، الله تعالی ور وي د دغې معنا بله ده، او داسې زه کس د دغې معنا بله ده، الله تعالی کس د دغې معنا بله ده. یسوس یې چې مو هم ورته وویل چې میش کله د الله تعالی دپاره صفت حیات ثابتوي د دغې معنا بله ده، نبي علیه السلام دپاره ثابتوي د دغې معنا بله ده. نو حیون و صفت دا چې کله میږه د الله تعالی دپاره ثابتوي د دغې معنا بله ده، د مخلوق دپاره ثابتوي د دغې معنا بله ده. چې کله میږه د الله تعالی دپاره سمع دا صفت ثابتوي، د دغه مطلب دا دی چې الله تعالی دا وروي، خو د ده د اورېدلې هیڅ قرب او بعد اندازه نشته. الله تعالی د نږدې نه هم وروي، د لرې نه هم وروي. او چې کله موږ دا صفت یو مخلوق دپاره ثابتوي، بیا د دغې د قرب او د بعد فاصله هم شته چې دا په د نږدې نه وروي او د لرې نه نه وروي. نو دا معنا ده د صفت حیات د الله دپاره ثابتول او د مخلوق دپاره ثابتول، او داسې صفت سمع د الله تعالی دپاره ثابتول او صفت سمع د مخلوق دپاره ثابتول، او داسې صفت بصر د الله تعالی دپاره ثابتول او صفت بصر د مخلوق دپاره ثابتول. دغې بس مطلب دا دی چې الله تعالی دپاره د قرب او د بعد فاصله نشته، د لرې نه وروي، د نږدې نه وروي. د لرې نه کسي، د نږدې نه کسي، لرې سړی کتلی شي، نږدې کتلی شي. او دغه فاصله چې کومه ده دا د انسان دپاره شته چې هغه نږدې نه کسي او لرې نشي کتلی، نږدې وروي او لرې نشي اورېدلی. نو بل
دا خبره چې کله میږه د الله تعالی د پوره صفت حیات ثابتوي دغه مطلب دا دی چې الله تعالی د ازل نه د ابد پورې الله تعالی ازلی حیات هم شته ابدي حیات هم شته او دا چې کله صفات مخلوق ته پوره ثابتوي د نبی علیه الصلاه والسلام لپاره دغه مطلب دا دی چې نبی علیه الصلاه والسلام ازلی حیات نه دی بلکې ابدي حیات ورته همیشه د پوره ژوندۍ وي خو بیا هم د الله تعالی چې کوم حیات دی په دا کې انقطاع نشته تسلسل دی پکې خو کوم چې د نبی علیه الصلاه والسلام حیات دی په دا کې انقطاع او په دا کې تسلسل نشته نو دغه د پوره چې کوم صفات میږ د الله تعالی د پوره ثابتوي د دغه معنا بلدو کوم صفات چې میږ د یو انسان د پوره یا د نبی علیه الصلاه والسلام د پوره ثابتوي دغه معنا بلدو الله تعالی د میږ توسه د غلط عقیدې نه د بچ کول توفیق او نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین